چې خپل پښتانه خور خپل پښتانه مور خپل پښتانه لور دا داسې بازارونو ته ملي زمونږ پښتون ولې بې عزته کېږي په څه بې عزته کېږي مونږ پښتون په خپله بې عزته کوو په خپله شرمو چې کم یو پښتون په بل پښتون باندې وس رسي که نه نو هغه دپاره پیله د څه سوچ کوي د بې عزتۍ سوچ کوي د بې عزتۍ سوچ ولا په دې کې لکه تاسو ته چې څنګه دا په دې سایډ کې ویډیو ښکاري نو دا په افغانستان په یو دکان کې دا ویډیو جوړه شوې ده چې دا جنې ول راغلی ده او دې بوډا چې دې سره کومه بدکاري او کوم غلط کار کړی دی نو آی تھنک چې دا به هر یو کس کتلی ځکه چې دا په سوشل میډیا باندې مونږ دومره وایرل کړی ده که نه دومره وایرل کړی چې خیر دا دواړه خو لاړل دغه ته قبر ته پې کوش ول دا بوډا هم پې لاړو قبر ته کوشو او دا دواړه جینکۍ هم په قبر ته لاړې کوش ولې دا د چا د وجې دا زمونږ د وجې نه ګوره خدای پاک وایي که نه په قرآن کې ثابت دي وایي چې انسان په بل انسان باندې یو پرده رواچي که نه نو زه به په هغه باندې اویا پردې رواچوم مونږ پښتانه څه چل کوو مونږ پښتانه مونږ د هغه نه هغه پردې اوچتې کوو مونږ ویو چې دا به مونږ په سوشل میډیا باندې په هر یو چیز باندې الکترونیک میډیا باندې داسې خلکو ته ویو که نه ځکه چې مونږ سیر ولازمو خو یو خبره مونږ نه ازمو نو مونږ کوشش دی چې مونږ دا څنګه وشرمو په کومه طریقه باندې مونږ وشرمو مونږ د خپل پیج څنګه مخکې کوو مونږ د خپل چینل په څه باندې مخکې کوو نو مونږ د صرف وړه غوندې ویډیو ګورو چې داسې لږ ټوس پکې مونږ چې په دې باندې زمونږ دا پیج مخکې شي ګرو وکړي زمونږ دا پیج مونږ پې ارنینګ وکړو مونږ د فالوور میلاو شي خیر دی که یو پښتون عزت بې عزته شي که نه څه مسله خو نشته دی ځکه چې مونږ د پښتون په عزت باندې نه خوشحالېږو او نه پې خفه کېږو مونږ صرف په خپل فالوور باندې خوشحالېږو مونږ صرف په خپل ځان باندې خوشحالېږو چې پیمس شم چې ما ته ارنینګ کېږي د یوټیوب د سایډ نه د فیسبوک د سایډ نه نو ګورئ سید د دې نه خو غلطي وشوله که نه دا خو هر یو کس مني چې دی جنۍ غلطي وکړه دی سړی غلطي وکړه خو کم از کم دا نو پکار چې موږ خپله پښتانه خور خپل پښتون دا موږ انګریزانو یو بل ځای کې دا موږ په سوشل میډیا باندې پنجابیانو ته دا موږ وشرمو نو چې هر یو کس دا ویډیو وایرل کړی دی نو د سره خو د الله پوه شي ځکه هغه دواړه خو لاړل مړه شول که نه اوس هسې د سوشل میډیا په وجه باندې هغه دومره بدنام شول دومره دغه شول چې لاړل هغه دواړه مړه شول خو نور درته سوال کوم ریکویسټ درته کوم چې کم از کم خپل پښتانه رونه خویندې مه شرموئ داسې او بل درته دا سوال کوم ریکویسټ درته کوم چې خپله پښتانه خور خپله پښتانه مور خپله پښتانه لور دا داسې بازارونو ته مه لیږئ چې تاسو ته په سبب دومره تکلیف ملاویږي چې هغه بدنامه شي او تاسو بیا د هغې قتل ته اراده وکړي او د قتل ته د هغې جوړ شي نو صرف دا ویډیو مې دې د وجې نه جوړه کړله خپلو پښتنو ورونو دپاره چې سو ریکویسټ درته کوم آینده دپاره داسې قسمه ویډیوګانې مه وایرل کوئ والسلام